پښتو سندرغاړي ښاپیرۍ نغمې 10 کاله بعد یوه غلطه ویډیو چې په سوشل میډیا گردش کوي او خلک ورسره لیکي چې دا د ښاپیرۍ نغمې 10 کاله پخوانۍ لوڅه او بربنډه ویډیو ده چې اوس په سوشل میډیا خپره شوې ده او خلک یې پوسټ کوي او یو بل ته ورلیږي. ملګرو، د سندرغاړي نغمې همدغه غلطه او لوڅه ویډیو موږ ته هم په لاس راغلی ده. نو که غواړئ چې د نغمې همدا لوڅه او بربنډه ویډیو ګورئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. سندرغاړي نغمه چې د خپل خوږ اواز او ښایسته حسن له وجې په لر او بر پښتنو کې ډیر زیات مینوال لري چې په اصل کې د افغانستان د قندهار ولایت سره تعلق لري او له استاد منګل سره یې واده کړی و چې بیا وروسته یې د څه جنجال په وجه له استاد منګل سره طلاق منځته راغی او بیا یې بل خاوند وکړ. ملګرو، د ښاپیرۍ نغمې په اړه اوس داسې ویل کیږي چې د هغې یوه 10 کاله پخوانۍ لوڅه او بربنډه ویډیو په سوشل میډیا اپلوډ شوې ده. دا معلومه نه ده چې د دې دغه ویډیو چا اپلوډ کړې ده، خو په ویډیو کې ښکاري چې د افغانستان د جنبش جبهې مشر جنرال دوستم سره په یو محفل کې ګډه او مستیانې کوي. دغه ویډیو چې ډیره پخوانۍ ده او د جنرال عبدالرشید دوستم په بیټک کې د شرابو او میوزیک پروګرام شروع دی. په همدې کې نغمه هم موجوده ده. اول په فارسی ژبه غانې او سندرې وایي او د هغې نه وروسته له جنرال دوستم سره یوې کمرې ته لاړه شي او هلته ورسره هغه ناروا او بېهوده کارونه کوي چې دلته د ویلو نه ده. ملګرو، د سندرغاړي دغه پوره لوڅه او بربنډه ویډیو چې کله موږ وکتله نو په دغه ویډیو کې ډیره زیاته بېحیایي او فحشا کړې ده چې پوره لوڅه او بربنډه 8 منټه ده. نو موږ هم نشو کولی چې د یوټیوب د پالیسي په وجې دلته له تاسو سره شریکه کړو. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به یې له تاسو سره شریکه کړو.